با ارزش 37 میلیون افغانی کار عملی پروژه برق‌رسانی در چندین قریه مربوط مرکز لوگر از سوی برشنا شرکت افغانستان با حضور مسئولان محلی، عالمان دین و بزرگان قومی آغاز گردید. در همین حال معاون ولایت برق را یکی از نعمت‌های الهی خواند و از مردم خواست که در راستای تطبیق و حفظ مراقبت این پروژه ملی همکاری نمایند. دا هغه څه دي چې تاسو ته راځي یو عظیم نعمت په تاسو دی خدای پیرزو کی ښه زندگی دی خدای درته نصیب کی خو خدای توفیق دی خدای درکړي چې د دې حفاظت او حراست هم وکړي. او که یو ګروپ موږ تاسو اسراف نه راوګرځو بچت کنو ډیرو نور خلکو ته هم دارنا ورسیږي د برق به ورسیږي. از سوی هم رئیس برشنا شرکت لوگر میگوید که کار عملی این پروژه برق‌رسانی در چندین قریه مربوط مرکز ولایت لوگر از بودجه برشنا شرکت افغانستان آغاز گردیده که در آن ساخت 10 برج برق می باشد و در مدت 6 ماه کار آن تکمیل خواهد شد و با تکمیل آن 2500 خانواده از نور برق مستفید می شوند. ان شاء الله دغه پروژه سي د پښپاګو میاشتو راتلونکي به تکمیل شي ان شاء الله. تخمینا 2500 کورنۍ به له دې شبکې برېښنا له نعمت نه مستفید شي او د دې پروژې باندې لګښت راځي 20 میلیون افغانۍ. قابل ذکر است که به ارزش 38 میلیون افغانی کار عملی پروژه برق‌رسانی به شمول مرکز لوگر در ولسوالی چرخ این ولایت نیز از سوی برشنا شرکت افغانستان جریان دارد.